ملګرو سلام مې واخلئ. څنګه چې تاسو ګورئ د څو ورځو راسې راغلی ما یونایټډ عرب اماراتو ته. دلته ځای په ځای باندې د خپلو درنو خوږو پښتنو سره ملاقاتونه کیږي. په یوه خبره باندې ډېر خوشحالیږم څنګه چې پیر صاحب ناست دی، کاکا ناست دی، زمونږ محمود ناست دی، په چاپیرچل کې بابو ناست دی، زمونږ ډېر خواږه یاران دي. دا یوه خبره پیر صاحب ډېره زیاته زما زړه ته راپرېوځي. اسرار جان هم ناست دی، رښتیا زموره چارواکې ده چې په پښتنو کې دا د دنیا تاریخ په دې متفق دی، دانشوران او پوهان کاکا په دې متفق دي چې دا هغه یوازینی قام دی چې موږ یو بل ته خوشحالیږو. خلک د خلکو نه کله کله پټیږي قامونه چې دی به بیا په ما بوج شي او ډوډۍ به خوري. پښتانه یوازینی قام دی او ډېر په ویاړ سره یې وایم چې دا خپل پښتون نه خبر شي نو دی پسې رامنډه کوي چې نن به ډوډۍ ما سره خوري، چای به ما سره څکي. او هم دا زمونږ 5-6 کلنی تاریخ دی چې موږ همیشه یو بل له لاس ورکړی دی، اشر مو کړی دی د یو بل سره. او ځکه خو باوجود د 45 کاله جنګونو، ترهګرۍ، وسایل مو لاړو، خو دا قام نن هم ژوندی دی، اګزسټ کوي او دنیا یې پیژني. د دې وجه دا ده چې موږ کې پښتون احساس دی. خواست به مې دا څومره چې په چاپیرچل کې مسافر ناست دي، هر څه کوئ پښتون احساس د ځان نه مه وباسئ. او زه بیا دا خبره کومه پیر صاحب چې پښتو صرف ژبه نه ده کاکا، دا د ژوند د تیرولو یو پوره تګلاره ده. تاسو به یو انګریز نه لیدلی چې بل انګریز ته وایي چې تا سره مې انګریزي ده یا د انګریزۍ د وجندله رالمه، خو موږ وایو چې پښتو مې ده در سره، د پښتو د وجندله رالمه، بې پښتو کار دی وکړو. نو پښتو پرېښوده په یو حال کې نه دی پکار. یوه خبره دا ده. دویمه خبره زه کاکاجي دا کومه، دا خلک به ګوري زمونږ ټول پښتانه. ما متحده عرب اماراتو ته دا زما 4م ویزټ دی. زه په دغه سلسلو کې تر نیوزیلینډ نه تللی یم، د دنیا هغه شورو ده، تایلینډ، ملیشیا چې څومره دي د پښتو د کلتور په اړه، د تاریخ په اړه ګرځو، پښتنو سره ملاویږو. ما په یونایټډ عرب اماراتو کې دلته دا ولیده چې زه فکر کوم د 100 نه د زیات ملکونو خلک دلته راځي ژوند کوي. څوک یو کار کوي، څوک بل کار کوي. خو ما یو ځای کې دا ونې لیده چې چا په چا پسې ټوپک راغستی دی، چا څوک وهلی دی، چا څوک بېعزته کړی دی. یعنې د ژبې په بنیاد، د مذهب په بنیاد، د عقیدې په بنیاد، د ذات پات په بنیاد هیڅوک د چا سره اختلاف نه لري. او دې ته په انګریزۍ کې کلچرل ډایورسټي وایي. هغه قامونه پرمختګ کوي او مخکې ځي کاکا چې هغه په تنوع باندې یقین ساتي. هغه د هر چا رنګ، ذات پات، نسل، مذهب، مسلک، عقیدې ته احترام لري. موږ له بد بخته په خیبر پښتونخوا کې په خصوصي توګه او په پوره ملک کې په عمومي توګه یو بل ته احترام نه لرو. ته چې زمانه بدل یا بل شانې نو زه یم ته واجب القتل یا تا به وژنمه. او هم د دې وجې نه په پیړو پیر صاحب زمونږ دښمنۍ را روانې دي، ژوند زمونږ ولاړ دی. زما زړه درد وکړي زه چې کله بهر دنیا ووینم او بیا خپل وطن ته لاړ شم. ما یو بل چیز هم نوټ کو، دلته نور قامونه، نور اولسونه کاکا یو بل له لاس ورکوي چې چېرته یو سړی په غټه عهده یي که نه نو هغه خپل د قام نور خلک هغلته راولي او امپلایمنټ ورله ورکوي. خو زما بدبخته پښتون خفه کېږو به نه، چونکې جرنالیسټیک بیکګراونډ لرم نو رښتیا خبره به کوو. پښتون چې لږ په بر ځای باندې دی خپله ژبه هم نه وایي د خپل رور سره، داسې نه محسوسوي چې زه دلته پښتون یم. پکار ده چې موږ یو بل له لاس ورکولی. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ په متحد عرب اماراتو کې یا چېرته چې هم بهر یو بل له لاس ورکو. دغه چیز زما ډېر زیات ما دلته محسوس کړو. نو ما یې پکار ده چې دا خبره وکړو. او بل آخري خبره به زه دا کومه چې دلته موږ خپلې ځوانۍ راوړي دي. پکار ده چې موږ د دې ځای دغه درهمې که ګټو که پیسې ګټو د دې موږ ډېر غټ قیمت ورکوو. او هغه قیمت کامرانې زموږ ځواني ده. موږ مور پرېښې ده، پلار مو پرېښی دی، موږ تره، ماما، کاکا پرېښی دی. لہذا چې موږ که چېرته دلته خپل فیملی راولو، بچي راولو، نو چې کم از کم موږ چې د ځوانۍ کومه قرباني ورکړې ده نو چې هغه په دې شکل کې هغو ته منتقل کړو چې هغه موږ د پښتو، د حجرې، د جومات، د بدرګې، د ننواتې په دې اصولو باندې پوه کړو چې زموږ نه دا پښتو پاتې نه شي او موږ خپل د وطن سره یو رشته وساتو. او بله او آخري خبره چې ستاسو د ټولو زموږ په ملک باندې احسان دی، تاسو ریمیټنسز را لېږئ هلته، ستاسو په وجه باندې زموږ اکانومي سرکولیټ کوي. نو لہذا هر مسافر ته احترام لرل پکار دي. کله کله موږ هلته ناسو فون وکړو هلکه ماله آیفون راولېږه، ماله چورباتي راولېږه د دومره درهمو. نو هغه مسافر عجز دلته ځان خوار کړو، وینه خولۍ خپله ورکړه. لہذا موږ له په هغه دومره بوج کېده نه دي پکار چې هغه دلته مایوسه شي او خدای موږ هغه خپل دا کار روزګار هم پرېږدي. دا هغه څیزونه
چې ما د تحقیق په بنیاد د ملګرو نه تپوسونه وکړه او بل مې دا محسوس کړ دلته چې کوم پښتون راشي دا که ډرایور دی دا که بله کمپنۍ کې کار کوي د ده ذهن وسیع شي دی ډېره ښکلې رویه ساتي دی پولایټ وي خو دغه سړی چې هلته راشي وروره د ده نه بیا یو شی جوړ شي غویما او لانجه او قصه نو پیر صاحب په کار ده چې موږ خپل د برخې کار په دې نظام کې کوو موږ به دا نه یو چې سیسټم نه ټیک کېږي موږ خو خپل محمود جان د برخې کار کولی شو نو دغه زما یو ارمان او یو خواهش و د مسافرو سره دا خبرې شریکې کړم او په دغه خبره باندې کلک یقین ساتئ چې خپل وطن ګل وطني موږ د دې ځای د لیډرشپ هم مننه کوو دا زمونږ د دې ځای د شیخانو کمال دی ما بلوز دم چا سره ډسکشن کوو چې دا شیخ همدان چې دی نو هغه دا شیخ زید روډ په میاشت کې پیره بند کړي د ګاډو دپاره او په خپل هم منډه ووي او د ځان سره دا ټول ولس هم راوالي لیډرشپ داسې وي هلته خو زمونږ لیډر چې ایم این ای شي یا ایم پی ای شي نو چې بیا ورته کال کوې ته به یې کروړه زه ډونالډ ټرمپ سره خبرې کوم ما ته افسوس راشي په دې باندې ملکونه هله آبادېږي چې خلک کمیټډ دي د خپلې خاورې سره دا خاوره زمونږ مور ده ما دلته د بابو سره خبرې کولې بابو یې موږ چې دې وطن ته راشو نو موږ ډېر خوشحاله شي وجه سره چې دې وطن تاسو له مینه راکړې ده تاسو له روزګار راکړی دی یعنې زمونږ وطن دی موږ پرې خړپوڅې کړي دي ماشومان را لوی شوي دا هغه ځای چنا دا هغه ځای مخبره دا هغه ځای ورشو دا هغه ځای ګودر هر څه پېژنو خو بیا ورسره هم زموږ اټیچمنټ نه جوړېږي وجه څه ده هلته روزګار نشته معاش نشته تربورولي ډېره ده بدنیتي ډېره ده د یو بل خپې راکاږو لهذا دا به زما التجا وي چې د دې ځای د خپل ځواني ورکول چې صرف په دې قیمت نشي چې بوډاګان شي او مرګ هلته راشي بلکې د ځان سره مثبت سوچ راوړئ د ځان سره ښکلا راوړئ د ځان سره د دې ځای د ترقۍ راز راوړئ نو کم از کم تاسو به خپل محنت وکئ بله پیړۍ به راشي بله نو یو وخت به داسې راشي چې زمونږ قام به هم وځلیږي او هغه به دغه ځای ته ورسي دا قامونه داسې څه په یوه ورځ کې بره نه ځي اباسین صاحب وایي چې دا بره خلک څه د بره نه راغلي نه دي علم په پاټکو پاټکو ځي بره ختنه کوي اوس ما دا خبره کوله پیر صاحب یورپ هم د ډارک ایجز نه تیر شوی دی قتل عام به کېده خلک به کوتره کېده خو خلکو محنت وکړو نن یورپ موږ مثال ورکو او هم دغه مثال موږ د خپل وطن هم راجوړولی شو بیا هم ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کومه اسرار جان ستا ډېره مننه کومه اسرار جان زموږ کوربه دی او حمزه بابا وایي چې میلمه یې د حجرې تلی نهر دی دا امید مې د پښتون اشنا نه و نو دا ټوله قصه دره جوړه کړې ده د دیو مننه کوو د محمود جان مننه کوو د بابو مننه کوو پیر صاحب ستاسو کاکا ستاسو د ټولو راغلو ښاغلو کاکاجي هم ناست دی زموږ سپینګیری نو د هغو هم مننه کوو د سپینګیري نه راته رایاد شو شمس صاحب وایي د بونیر وایي ړوند شومه بېسا شومه اوس خو د امسا شومه او ښکلو ما نه څه غواړئ لاړمه بوډا شوم خو کاکاجي لا بوډا نه دی لا ځوان دی یو څو شعرونه د پیر صاحب ته ډالۍ وي دا اهل ذوق دی او په شعر مین دی دا مې لیکلي و پیر صاحبو چې الوت لا ښې پښې وزرې ساته او د بزدلانو نه ځان لرې ساته الوت له ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته کاکاجي پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته او بیا وایي چې حاجي صاحب شا بسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته حاجي صاحب شا بسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او ګلویشه ستا افغان یم چرته وزم ترې د زړه دروازې لرې ساته او بیا چونکې دا ملګري په شعر هم مین دي په ټپه هم مین دي کامران جانه نو بس چې ویر شي په سرتوره ښه دی یو څو ټپې به هم دې سره شریک کړو مسافر دي دا د ټولو مسافرو ته ډالۍ وي چې او مسافر ته او ته شوې خواره زه شومه مسافر ته او ته شوې خواره زه شومه تا په پردي وطن کې څه او څه لیدلې دي نه مسافر تلې او تلې در جګه نه شومه ګیله من نشې که نه شې زه سلګو نیولې ومه محمود جانه
او ټول مسافر وطن ته راغله یا یار خفه دی یا له قسته او قسته نه راځي نه او ګاډي اثر که سر دې د ویشتو دی زما لالی دې په دکن ولګاونه او ستا هندوستان له مرګه تیر شه زما په تور اوربل کې سپینه او سپین ولګېدونه نو زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تېرېده ته ووایه جانانه څه دې زړه کې تېرېده ته ووایه جانانه څه دې زړه کې تېرېده ډېره مینه او احترام خوشحاله راته اوسئ ژوندي راته اوسئ ډېره مننه